په دې فلم کې موږ دوه ملګري ګورو کوم چې د مارکیټ بهر ولاړي او هلته کې غلا کولو والا وي. دوی سره په لاس کې یو پلاستیکي تمانچه هم وي. روز چې کله ګاډي نه بهر وځي او غلا ته ورځي نو هلته نه یو سړی روزي او په دې باندې ډزې وکړي او دا ډېر زیات زخمي کړي. بل خواته هغه هلک هغه ګاډی وتښتي او هلته نه لاړ شي. بل خواته دا هلک کور ته راشي او خپلې خور ته ټوله کیسه وکړي او ورته وایي چې زه ډېر په مشکل کې یم. هغه جنۍ د خپل ورور د ملا نه هغه ټولې چارې وکاږي او تپوس ترې کوي چې دا څه وشو. او دا ورته وایي چې زموږ بل ملګري غلا یې کوله دوکان بار او هغه یې ویشتو او مړ شو. د دې خور چې دا کله واوري دا ډېره زیاته پریشانه شي. دا جنۍ ورته وایي چې کوم هغه زموږ ملګری مړ شو. دا هلک ورته وایي چې او هغه دې ویشتو او هغه مړ شو زه ترې وتښتېدم او اوس ته زما مدد کولی شي او ما د دې مصیبت نه روکاږلی شي. دا جنۍ ورته وایي چې ما ته ووایه کوم ګاډي کې چې تاسو غلا ته تللي وئ هغه څه شو. دا هلک ورته وایي چې هغه ګاډی خو ما وسوځولو او ختم یې کو. خو دا هلک ورته وایي چې یوه مسله اوس دا ده کوم موبایل چې هغه هلک سره و هغه به د پولیسو لاس ته ورغلي او هغې کې موږ ریکارډینګ کړی و د غلا ټول پلان هم پکې کړی و. دا جنۍ ورته وایي چې تا ولې دومره غلط کار کړی دی چې په موبایل کې دې ریکارډینګ کړی دی. ستا عمر صرف 25 کاله دی او که پولیس ته پته ولګېده نو تا به په جیل کې واچوي او عمر قید به شي. دا جنۍ ورته وایي چې اوس غلی شه او ما پرېږده چې زه سوچ وکړم چې اوس به څه کوو. دا جنۍ اوس پلان سازوي او هغه موبایل ته به ځي کوم چې په مردخانه کې ولې چې هغه هلک ټول سامان دې مردخانې ته وړی دی. دغه جنۍ د میډیکل سټوډنټه وه او دې ته د هر څه باره کې معلومات وو. دا جنۍ ورته وایي چې ټول نه پهله به دا د دې لاش مردخانې ته ویسي او دا هلک سره چې کوم ټول ثبوتونه وو هغه هم دې یو ځای کړي. خو کله چې د شپې د دې میډیکل چیک اپ وشي په بل سبا باندې به د دې دا جسم او ټول ثبوتونه به پولیس ته په حواله شي. دا دواړه له مردخانې ته راشي او هغه بلډینګ ته تللو کوشش کوي. دغه هلک ته یو جنۍ یاده چې کوم نه چې به دې نشه اخسته. دا دې نه یوه نشه اخلي کوم سره چې انسان د زړه دړکن هم ډېر زیات تیز شي او په نشه کې شي او هغې نه پسه انسان داسې معلومیږي چې هغه مړ شوی دی. دا جنۍ ورته وایي چې زه به دا اکزیشن واخلم او هغې نه پسه به زما د زړه دړکن لږ په مزه شي او بیا به زما جسم یخ شي او بیا به څه ساعت لپاره زه بېهوشه شمه او بیا به ته پولیس ته ټلیفون وکړي او ته به ووایي چې ما ته په سړک باندې یو مړی میلو شو او هغوی به ما مردخانې ته ویسي. او کله چې دوی ما مردخانې ته ویسي نو دوی به ما میډیکل چیک اپ کوي او هغې دوران کې به زه ټول ثبوتونه راواخلم او هلته نه به راوتښتېږم. دې نه پس دغه جنۍ هغه اکزیشن ځان ته ولګوي او هغې سترګې چې کله کولاوه شي نو هغه په مردخانه کې وي او دې چې کوم پلان کړی دی نو هغې کې دې کامیاب شي. کله چې دا په وشي راشي نو دا ګورو چې دې باندې یو څادر پروت دی او په خپې باندې یو ټیګ دی کوم چې دې نوم لیکلی شوی دی. دا جنۍ اوس هم په هغه نشه کې وي. دا په مردخانې کې نور مړي هم ګوري کوم چې د شپې راوړي وي. دا بې دروازې نه بهر یو کس ګوري کوم چې د دې سایډ ته را روان وي. دا د دې هسپتال یو ډاکټر وي کوم چې د مړو چیک اپ کولو لپاره را روان دی. د دې نوم کورنر وي. دا په دې کار کې ډېر زیات ماهر وي او ډېر غلط کار هم کوي. دا جنۍ واپس خپل بیډ ته راشي او اوده شي او څادر په ځان واړي او بهر ته ګوري. دا جنۍ ډېره زیاته یېرېږي او دا فکر کوي که دا چېرته ګیره نه شي. هغه ډاکټر دې سره خوا کې یو مړی بهر ویسي. دا جنۍ په هوش کې راشي او دا د کمرې نه بهر ګوري. دا جنۍ هلته کې یو بله جنۍ ګوري کومه چې مړه شوې وي او هغه ډېر عجیبه حال کې پرته وي. دا جنۍ په منډه کې هلته کې نورې کپړې واغوندي او ځان بدل کړي. دا بیا هغه ډاکټر ګوري چې هلته کې یو ځل بیا راشي او د کمرې نه بهر داسې ګیټونه کولاولو کوشش کوي. دا هلته کې یو سړی ګوري کوم چې راشي او دې ډاکټر ته وایي چې ته دې مردخانې کې یوازې اوسېږې ته یېرېږې نه. دا سړی ورته وایي چې ما یوه کلیجي پکار ده کوم معنی چې دا جنۍ واوري او دا پوه شي چې دا سړی راغلی دې ډاکټر نه انساني اجزا اخیستلو کوشش کوي. هغې نه پس ته هغه سړی هلته نه لاړ شي او دا ډاکټر دا ټولې دروازې یو ځل بیا بندې کړي. دا جنۍ واپس رامنډه کړي او هغه کمرې ته راشي کوم ځای کې چې د دې ملګري جسم پروت وي. دا جنۍ خپل ملګري ته ولاړي او جاړي او هغه ډاکټر دې نه هغه کلیجي وکاږله. خو د دې دا ملګری اچانک راپاڅي او دا اوس هم ژوندی. دا خپل ملګري ته وایي چې فکر مه کوه زه به تا دلته نه وکاږم او دا هم ورته وایي چې شور ونه کړي چې دا ډاکټر رامانې خبر نه شي. دا ډاکټر یو ځل بیا له بل مړي نه کلیجي وکاږي او په دې سړي باندې به یې خرڅوي کوم چې به د دې په بدلې دې ته ډېرې زیاتې پیسې ورکولې. کله چې دا اپریشن کوي نو دا ډاکټر لاس نه څه ګاډی او یو چابي سیټ ته کیدي او په اپریشن باندې شروع شي.
د دې په لاس کې چې کم کټر وو او انساني جسم بیش کولو او له هغې نه بې دا سامان وکاږلو له هغه کټر اواز ډېر زیات تیز وي. دا جنۍ هغه چابي پټه کړي او خپل ملګری هلته نه وکاږي. دا ډاکټر چې کله اپریشن ختم کړي نو دا هلته کې چابي پیدا نه کړي. دا ډاکټر په منډه راشي او کیمرې کې دا هلک او جنۍ وګوري. بیا هلته نه دا زهریله ګیس راوالي او د دې خواته روان شي. دغه هلک اوس همت بېللی وي او دا دې جنۍ ته وایي چې زه نور نشم تللی او ته دلته نه یوازې وتښتېږه. بل خواته هغه ډاکټر هلته راشي او زهریله ګیس یې خوشې کړی وي او دا دواړه هلته کې بېهوشه کړي. کله چې دا جنۍ وشي راشي نو دا ګوري چې په بیټ باندې تړلی وي او د هغې هغه ملګری هم بېهوشه وي. دا جنۍ دې ډاکټر ته وایي چې مهرباني وکړه موږ دلته نه پرېږده چې موږ لاړ شو. خو دا ډاکټر ورته وایي چې تا څه فکر کړی و چې ته به راشي او دلته نه به خپل ملګری بوځې او به تښتېږې او دا هم ورته وایي چې تاسو غلئ او تاسو خلکو ته پریشاني ورکوئ او خلکو نه سامانونه پټوئ. دا ډاکټر ورته وایي چې ته زما له هېڅ کار هم نه یې خو کله چې ته مړه شي نو ته به زما په کار راشي او زه به په تا ډېرې پیسې وګټم او زه به ستا له جسم نه هر حصه خرڅه شم. بل خواته هغه ډاکټر د دې په مخامخ د دې د ملګري په جسم کټ ولګوي او هغې نه کلیجې راوکاږي او دا جنۍ دا وګوري او هغه کلیجې ترې بهر کړي او وینځي او یو شافر کې واچوي. دا جنۍ چې کله دا ویني هغه ډېره زیاته ویرېږي او دا ډاکټر چې کله لاړ شي نو دا جنۍ خپل ځان ګلولو کوشش کوي. دا جنۍ هلته کې موجوده څه بلډونه راوالي او خپل لاسونه خلاص کړي خو د هغې اواز دومره تیز وي چې هغه ډاکټر یې واوري. دا ډاکټر چې راشي نو هغه جنۍ هلته کې نه وي او هغه پټه شوې وي. دا ډاکټر هلته کې یو غټه چاړه راوالي او دې پسې ګرځي. دا جنۍ هلته کې څه ګیس ویني کوم ځای کې چې دې ډاکټر هغه ثبوتونه ایښولي وي هغه هلته کې ګیس باندې تاله ماته کړي او دنده راشي. دا جنۍ هغه ټول ثبوتونه را پیدا کړي خو هغه ډاکټر هم هلته کې راشي. بیا دې دا جنۍ هلته کې پټه شي. هغه ډاکټر د هغې د ورور موبایل راوالي خو دا جنۍ ورپسې تمانچه راوکاږي او ورته وایي چې دا ماته راکړه. دا ډاکټر ورته وایي چې دا تمانچه نقلي ده او موږ په هسپتال کې اصلي تمانچه نه ساتو او دا تمانچه سیټه کېده. دا جنۍ په سترګه ډز وکړي خو هغه ډاکټر لږ معمولي زخمي شي او دا جنۍ وتښتېږي. دا ډاکټر اوس د دې ملګري ته راشي او هغه موبایل د دې مخ ته ونیسي او فیس لاک کولولو کوشش کوي. بل خواته دا جنۍ څه بیسمنټ ته راکوشي کوم ځای کې چې ډېر مریضان ژوندي وي او له هغې د جسم نه ډېرې حصې غایبې وي. دا ټول مریضان دې ډاکټر ژوندي ساتلي وي چې کله دې ته څه پکار وي نو د دې جسم نه به وکاږي. بل خواته هغه ډاکټر په مایک کې دې جنۍ ته وایي چې ما ټولې ویډیوګانې ستا وکتې ته دلته راغلی او خپل ورور بچ کې او دا ډاکټر وایي چې ستا ورور اوس څوک هم نشي بچ کولی. خو دا جنۍ د ډاکټر دفتر ته راشي او هلته د موبایل اوچت کړي او خپل ورور ته ټلیفون کولو کوشش کوي. دا خپل ورور ته وایي چې کیدای شي زه دلته نه ژوندی روم نه ځم خو ته خپل خیال ساته. خو لږ ساعت پس هغه ډاکټر هلته کې راشي او هغې سره خپل سپی هم وي. له هغې ورور پولیس ته لاړ شي او یو پولیس والا ځان سره هغه هسپتال ته راولي. بل خواته هغه سپی دې جنۍ پسې شوي وي کوم چې د هغه ډاکټر وي. هغه جنۍ دې سپي نه تښتي او یو کمرې نه بلې کمرې ته ځي. هلته کې موجوده هغه کلیجې راوالي او دا یې لاړه کړي. کله دا سپی چې هغه کلیجې پسې ورشي نو دا جنۍ ورپسې شاته نه ګیټ بند کړي. بل خواته دا جنۍ په کیمره کې ګوري چې دې ورور یو پولیس والا سره بهر راغلی دی. دا جنۍ مین ګیټ ته منډه کړي او دروازه کلو کړي او هغه پولیس والا ته د ډاکټر باره کې هر څه ووایي. دغه پولیس والا شاته نه د جنۍ معنی غوځار وکړي. دا جنۍ یو ځل بیا هغه نقلي تمانچه راوکاږي خو هغه ډاکټر یو ځل بیا په مایک کې دا خبره وکړي چې دا تمانچه نقلي ده او دې نه مه ویرېږه او دا هم ورته ووایي چې دا دواړه مړه نه کړي دا ماته ژوندي پکار دي. دا ورور خور هلته نه وتښتېږي او هغه ډاکټر یو ځل بیا هغه سپی راخلاص کړي او دې پسې شي. دا دواړه یو بیسمنټ ته واپس راشي. دا د بیسمنټ دروازه دننه بنده کړي خو هغه سپی دې دروازې بهر ولاړي او دوی ته پته ولګي چې دې دواړه بیسمنټ کې دي او دا پولیس والا هغه دروازې ته بهر نه اتکړی واچوي. بل خواته هغه سړی موږ ګورو کوم چې وختي راغلی و او هغه یو ځل بیا دې ډاکټر ته راشي. دا ډاکټر ورته وایي چې 1 غنټه پس راشه ستا کار به وشي. خو دا سړی چې کله د پولیس والا ګاډی وګوري دا پوه شي چې دې کار کې دې سره پولیس والا هم ملاو دی.
دا پولیس والا په لیپټر باندې دا سړی ولي دا نه غواړي چې څوک خبر شي چې په دې کار کې دا هم ملاوت دی. هغه جنۍ او هلک د بیسمنټ نه روځي او هغه کمرې ته راشي کوم ځای کې چې ثبوتونه وي. بیا دې پولیس والا او ډاکټر اوري چې دې دا خبره کوي چې موږ به د دې سړي الزام په دې هلک او جنۍ باندې واچوو. دې دواړه هغه سړی هم ځان سره بوځي کوم چې د پولیس والا ویشتو او هغه تر اوسه پورې ژوندی وي، خو دا ډاکټر په کیمره کې دا هر څه وګوري. دا رورخور هغه ځای ته راشي کوم ځای کې چې نور مریضان وو. بیا هغه پولیس والا هم هلته راشي او یو زهریله ګیس هلته کېخوشې کړي. دا جنۍ رور بچو دی په بدله به ته موږ ته ډېرې پیسې راکوي او هغه سړی ورته وایي چې ټیک ده. هغه هلک چې کله بهر وځي او پولیس والا باندې اټیک کوي خو هغه ډاکټر راشي او دې ته شاټ ورکړي او دا بېهوشه کړي. بل خواته دې جنۍ سره اکسیجن ګیس وي او دا هم بېهوشه کېدو والا وي. دا جنۍ دا ګیس سلنډر باندې غوځار وکړي او دا لاړ شي او هغه پولیس والا دې سلنډر باندې هغه پولیس والا په سر ولګي او هغه هلته کې مړ شي. ډاکټر چې کله وګوري چې پولیس والا مړ شو هغه هم ویریږي او هغه ټول مریضان هلته کې ولي کوم چې ژوندي وو او دې جنۍ رور ځان سره هلته نه ویسي. دې ډاکټر ته اوس یوه کلیچي پکاره وه کوم لپاره چې دې هلک نه دا اوس وکاږي او دا ډاکټر په مایک کې دا خبره هم کوي چې ټولو د مرګ ذمهواره ته یې. دا جنۍ چې دا واوري دا یو ځل بیا هغه اپریشن تیټر ته راشي او رور بچ کوي. دا جنۍ ګوري چې هغه ډاکټر هلته کې نه وي خو هغه هلته کې پټ شوی وي. دا جنۍ چې کله خپل رور وش کې راولي او په دې جنۍ باندې اټیک وکړي او دا په چاړې باندې زخمي کوي، خو هغه جنۍ یو ځل بیا یو ګیس سلنډر راولي دی په مخ باندې ګیس وکړي کوم ځای چې ټوله واوره دی په مخ باندې راشي. دا جنۍ په سلنډر باندې دا په مخ باندې وي کوم ځای چې له هغې مخ ټول مات شي. بیا هغه ډاکټر غوسه شي او یو غټه چاړه راولي او په دې جنۍ حمله کوي. بل خواته نه هغه بل سړی هم راشي او په دې ډاکټر باندې په چاقو غوځار وکړي او هلته کې مړ کړي او داسې کې دا درې واړه هلته کې بچ شي. او دې جنۍ رور دې سړي ته ووایي چې ما تا سره واده کړی وه چې زه به تا بچ کوم او هغه ټولې پیسې ما ته راکړه. دا سړی ورته وایي چې ما ستا زندګي بچ کړې ده او که تا له پیسې پکار دي ته ما ته یوه کلیجي راکړه. دا رورخور هلته کې هغه ډاکټر ودږي او هغې نه کلیجي روکاږي او دغه شانتې دا اسپې هم هلته کې بندګي او دې درې واړه هلته نه بهر روځي او دا سړی د دې دواړو اکاونټ کې پیسې هم راواچوي. دا جنۍ ورته وایي چې ته اسپتال ته لاړ شه او دا سړی ورته وایي چې زه روان یم او دغه شانتې دې دواړه هم په دې ګاډۍ کې دې سره کښېني او هلته نه لاړ شي. هغه بلډینګ کې اوس یو سپی ژوندی پاتې شوی وي کوم چې لاړ شي او د ډاکټر جسم خوړل چالو کړي او هغه جنۍ ډېره بادارۍ سره هلته نه ځان او خپل رور بچ شي او لاړه شي.